د لوی او بوخونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه السلام علیکم. ستړي مشئ. نن سهشنبه د قوس یا لیندۍ میاشتې اوله چې د نومبر له 22 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام را اړوم د باختر لنډې خبرې ټولګې ته. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ ندا محمد ندیم بغلان ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د استادانو ظرفیت لوړول، د محصلینو لپاره د بورسونو برابرول او د استادانو حقوقو او امتیازاتو ته پاملرنه د لوړو زده کړو وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه ده. د افغانستان بانک د روان کال د لیندۍ میاشتې په 2مه نیټه د چهارشنبې په ورځ 19 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اندونیزیا کې د زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اندونیزیا په لویدیځ جاوا ولایت کې د پرونۍ زلزلې له کبله چې د ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونو د اوښتو سبب شوې ژوره خواشیني څرګنده کړې. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې اسلامي امارت له همدې کبله د دوست هیواد اندونیزیا حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. په خبرپاڼه کې د پیښې قربانیانو ته د جنت او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه شوې. هیله دې نه وي چې د اندونیزیا لویدیځ جاوا ولایت پرون د یوې سختې زلزلې شاهد و. ویل کېږي چې دغه زلزلې د سیمې اوسیدونکو ته د پراخو مالي زیانونو ترڅنګ درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کونړ نورستان لویه لاره رغول کیږي. د نورستان سیمهیز مسؤلین وایي د شکوزان جاپاني شرکت غواړي چې د قانوني سپړنې او قرارداد له مخې د کونړ نورستان لویه لاره بیا ورغوي. همداراز د کونړ والي د نوموړي شرکت مسؤلینو ته د هر ډول مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړی. په پکتیکا کې د 20 میلیون افغانیو په لګښت د یتیمانو لپاره د ښوونیز مرکز د جوړولو چارې پیل شوې. د پکتیکا په مرکز کې د CBS افریقایي خیریه بنسټ په مرسته د 20 میلیون افغانیو په لګښت د یتیمانو لپاره یو ښوونیز او روزنیز مرکز جوړیږي چې چارې یې نن پیل شوې. دغه مرکز په 3 پوړونو کې د 200 یتیمانو لپاره جوړیږي چې روغتیايي مرکز او نورې ټولې اړینې اسانتیاوې به هم ولري. د بدخشان والي وایي د کورنیو چارو وزارت د بدخشان 28 واحدونو ته امتیازات ورکړي. د بدخشان والي مولوي امان الدین منصور په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له 4 مرستیالانو سره په کتنه کې د یاد ولایت د ولسوالیو لپاره د سنتوکو، ژمنیو تیلو د ولسوالیو د معاشونو د ورکړي، د مجاهدینو د عاشې د ورکړې او نورو ګڼو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزارت مرستیالانو د والي د وړاندیزونو د عملي کولو په برخه کې د هر ډول همکارۍ او مرستې ژمنه کړې. د هیواد په 15 ولایتونو کې په څه باندې 19,000 اړمنو کورنیو مرستې وویشل شوې. په پکتیا، بادغیس، ننګرهار، بغلان او لوګر ولایتونو کې د بیلابیلو مرستندویه مؤسسو له لورې پر 19,200 اړمنو کورنیو خوراکي او نغدي مرستې وویشل شوې. په بغلان کې د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. په بغلان کې د 4 ولایتونو د پهلوانانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د کندوز، بغلان، سمنګان او تخار ولایتونو د پهلوانانو ترمنځ د بغلان ولایت په کوربتوب سره ترسره شوې. د سمنګانو د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز کې 6 تنه د غلا، وژنې او غیر قانوني وسلې ګرځولو په تور نیولي دي.